مسؤلینو کافي ویناوې وکړلې. غواړو د پروګرام سره رالنډ کړو. تر دې وړاندې چې د ملي دفاع وزارت سرمفتش او د صفونو د تصفیې کمیسیون عمومي مسؤل رئیس الحاج مفتي لطیف الله حکیمي صاحب خبره وکړي، نو یو لنډ پیغام له تاسو سره شریکول غواړو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، دا چې لله الحمد د افغانستان غیر ولس په ډېره مېړانه وکولای شول چې خپل ګران هېواد یې له اشغالګرو څخه وژغورلو او هېواد ته یې بشپړه ازادي او استقلال ور په برخه کړ. دغه ستره کامیابي ټول مسلمان ملت ته مبارک. د دغه لویې سوبې څخه وروسته د اسلامي امارت عالي قدر مشرتابه تصمیم ونیولو څو د هېواد له بشپړې ازادۍ څخه وروسته خپلې پوځي لیکې او صفونه خورا منظم او له ناوړه اشخاصو او بدو عناصرو څخه پاک کړي، تر څو هېوادوال له ازار او اذیت سره مخ نه شي. بناءً د اسلامي امارت د محترم مشرتابه د حکم په اساس د دغه چارې د ترسره کولو په موخه د ملي دفاع وزارت، داخله وزارت او د استخباراتو لوی ریاست څخه ګډ کمیسیون جوړ شو چې د ملي دفاع وزارت د سرمفتش محترم الحاج مفتي لطیف الله حکیمي صاحب مشرۍ چارې مخ ته وړي. د یادونې وړ ده چې د یاد کمیسیون لپاره ګډ کاري طرزالعمل جوړ شوی چې د همدغه دستورالعمل مطابق به د یاد کمیسیون کاري ټیمونه خپل کار په مخ بیایي. نو په همدې اساس د صفونو د تصفیې کمیسیون ګډ هیئت نن د جمعې مبارکه ورځ د 1443 هجري قمري کال د ربیع الاول میاشتې په 22 نیټه پکتیا ولایت ته تشریف راوړ او د موضوع اړوند یې د جنوبي حلقې اړوند د څلورو ولایاتو له مسؤلینو سره مجلس ترسره کړ. د موضوع د بشپړ جزئیاتو او هر اړخیزې وینا لپاره هیله کېږي چې محترم الحاج مفتي لطیف الله حکیمي صاحب چې د یاد کمیسیون د صفونو د تصفیې کمیسیون رئیس دی او ورسره څنګ کې د ملي دفاع وزارت سرمفتش الحاج مفتي لطیف الله حکیمي صاحب څخه هیله کېږي چې غونډې ته خپله وینا ترسره کړي. الحاج مفتي لطیف الله حکیمي صاحب. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لا يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ورحمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. علماء الكرام والأستاذان المجاهدين والمشران خبركم الأولى وكرة تقريبا موضوع شهر خالص. زه به کوشش وکړم په موضوع باندې یو ځل بیا مرور وکړم. قرباني خو تاسې په سترګو باندې ولیدلې چې څومره بېدرېغه واخیستې. تاسې باور وکړئ که دا وینې په یوه ځای باندې توسلې وای نو یو غټه ویاله باندې دې څخه جوړه شوې. دا وینې د ضایع کېدو وړ نه دي. دا څه د حیوانانو وینې نه وي او نه هم څه خرابې وینې دي. دا هغه مقدسې وینې وي چې هغوی کې دا د یو شان قرآن حافظان علماء کرام زموږ د ولس مخلص انسانان د هغوی ماشومان حتی د هغوی هغه انسانان چې هغوی د ملت رهبري کوله او د هغوی هغه قیمتي انسانان هغه قیمتي ارواګان پکښې ولاړ وو چې هر یو د ملت لپاره د افتخار وړ وو. وینې ساتل بیا غواړي او انقلاب تصفیه. د افغانستان اسلامي امارت تصمیم نیولی